خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه. ویډیو شریکه کړئ چې نور هم پرې ګټه واخلي. دوستانو په یوې نوې ویډیو کې د ټپک ارشاین چینل کې ښه راغلاست وایم. دوستانو نننۍ ویډیو د مېرمنې څخه د خاوند لرېوالی ده چې یوه مېرمن څومره وخت بدون له دې چې سیکس ونه کړي د خاوند سره ګزاره کولی شي. مخکې له دې چې ویډیو شروع شي دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو نور دوستان هم ترې ګټه واخلي. دوستانو اصلا خو مسافري د 4 میاشتو څخه ډېره منع ده چې یو واده شوی کس دې مېرمن کور کې پرېږدي او هغه دې لاړ شي مسافرۍ پسې. د مېرمنې آخر صبر هم تر 4 میاشتو پورې وي او د هغې نه بعد خپل نفس نشي کنټرول کولی، لکه څنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د واقعې نه څرګنده کېږي چې یوه شپه یې د مدینې منورې په کوڅو کې ګشت کاوه او له یو کوره د یوې پېغلې مېرمنې آواز راغی. په ټپو کې یې خپل خاوند یاداوه او داسې یې له ځان سره ویل که چېرې ما ته اوس د خدای جل جلاله وینه نه وای نو اوس به مې را سره یو کس په چپرکټ کې پروت وای. نو امیر المؤمنین د دروازې د خلاصولو امر وکړ، خو چې کله یې ځان مطمئن کړ چې هغلته بل څوک نشته، صرف یوازې مېرمن ده او له ځان سره یې بدله ویلې او فریاد یې کوو. نو چې کله یې معلومات واخیستو نو دا واورېدل چې د دې ښځې خاوند جهاد ته تللی او دا یې په جدایۍ کې ډېره ځورېږي. نو حضرت عمر رضی الله عنه لاړ او د ام المؤمنین بي بي حفصې ته یې وویل چې بغیر له شرم څخه در نه یوه پوښتنه کوم او ته یې راته صفا جواب راکړه. هغه دا چې یوه واده شوې مېرمن څومره وخت بدون د خاوند ګزاره کولی شي. نو هغې په ډېر شرمناک انداز لاندې وکتل او 4 ګوتې یې آهسته پورته کړې. نو حضرت عمر رضی الله عنه پوه شو چې یوه مېرمن د 4 میاشتو زیات د جدایي حوصله نه لري. نو امر یې وکړ چې ټول عسکر چې واده نه لري باید له 4 میاشتو زیات پاتې نه شي، خو که مېرمن صبر کولی شي او مشکل نه لري بیا یو کال هم کومه خبره نه ده، خو البته ټولې مېرمنې هم یو شان نه وي. دوستانو د ویډیو لایک کول مو هېر نه شي او شیر کول تر څو نور هم ترې ګټه واخلي. ستاسو را سره اوسېدل همت راکوي چې نورې ښایسته ویډیوګانې درته جوړې کړم.